د قرآني ژبې زده کړه واجعله يقلد في صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا چې زموږ ستاسو خپرونه د العربیة بین یدیک دوهم کتاب څخه ده، د منار اسلامي رادیو څخه تاسو ته نشریږي. لکه څنګه چې زموږ ستاسو د خپرونې طرز العمل او طریقه داسې شروع شوي چې په لومړي سر کې د عربي ژبې د قواعدو څخه یو څه وخت معلومات ورکوو خپلو مینوالو ته، او بیا د کتاب لوستلو ته راځو، تر څو په یو وخت کې د عربي ژبې ګرامر، همدا رقم ته د عربي ژبې لیک لوست او نور مهارتونو باندې کار وکړو. تېره خپرونه کې مو د نحوې تعریف اخیستی و چې نحوه په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي. بیا مو په لغت کې داسې یادونه وکړه چې په مختلفو معناګانو باندې د نحوې کلمه استعمالیږي د عربانو په ژبه کې، او دې سره مو مثالونه هم ووایي تر څو د زده کوونکو ذهن لا ښه روښانه او ښه پې خلاص شي. ورپسې مو اصطلاحي تعریف واخیستو چې نحوه په اصطلاح کې څه ته وایي. بیا اخرنۍ نقطه چې موږ او تاسو د عربي ژبې د ګرامر لپاره واخیسته، هغه د نحوې او صرف د قواعدو فایده وه چې څه فایده لري. هغه مو هم یادونه وکړه چې د قرآن د پوهې دپاره، د احادیثو د پوهې دپاره او نورو اسلامي کتابونو نه د ښه فهم اخیستلو دپاره یوازینۍ ذریعه نحو او صرف دي. یعنې معنا ده چې غواړي ښه پوه شي قرآن کریم باندې او په احادیثو باندې ښه استفاده ترې وکړي، نو د نحوې قواعدو د لوستلو نه بغیر امکان نه لري. په تېره خپرونه کې مو دا وعده هم وکړه چې انشاءالله را روانه خپرونه کې به د صرف تعریف واخلو، ځکه زموږ ستاسو خپرونه نحو او صرف ده. صرف څه ته وایي، لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي، او بیا به د صرف او نحوې ترمنځ فرق وکړو چې دواړه څه فرق لري. ښه راځو په لومړي سر کې صرف څه ته وایي. صرف د عربي ژبې د ګرامر یوه برخه ده. د عربي ژبې ټول ګرامر په دوو برخو باندې موږ تاسو وویشو. لومړۍ برخه یې نحوه شوه، دویمه برخه یې صرف. نحوه مو تعریف کړه، دویمې برخې ته راځو صرف ته. صرف په لغت کې تغییر ته وایي. لغتا التغییر ومنه تصریف الریاح، بعدونه موسمونه بدلیدو ته هم صرف ویل کېږي. لغت کې صرف تغییر ته ویل کېږي یا بدلون. اصطلاح کې علما صرف تعریفوي په مختلفو تعریفونو باندې. موږ تاسو یو تعریف ترې اخلو او هغه ده صرف په اصطلاح کې هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلمة الثلاثة التي ليست بإعراب ولا بناء. صرف په اصطلاح کې د هغه علم څخه عبارت ده یا د هغې قواعدو او اصولو څخه عبارت ده چې د هغې په واسطه موږ او تاسو د یوې کلمې اصل پیژنو، د یوې کلمې اصل پیژنو چې دا کلمه په اصل کې څنګه وه، بیا څنګه شوه او اوس څنګه ده، یا ولې پکې دغه تغییرات راغلل. لکه موږ تاسو وایو چې د فعل نه اسم فاعل او اسم مفعول جوړیږي، څنګه جوړیږي او څنګه پکې تغییر راغلی. قوله په قاله باندې بدل شو، ولې بدل شو، د تغییر پکې څنګه راغی. د همدې څخه بحث صرف کوي. صرف د همدې څخه بحث کوي. دا د صرفي قواعدو کار دی، او یا د صرف تعریف دی چې هغه علم دی یا هغه اصول او قواعد دی چې اصل د کلمې څخه بحث کوي چې دا کلمه په اصل کې څنګه وه، بیا څنګه شوه، اوس څنګه ده. راځو د صرف او نحوې ترمنځ فرق کوو. دا خو دواړو تعریفونه و، اوس راځو فرق کوو چې دواړو ترمنځ څه فرق. صرف عموما چې کار کوي د یوې کلمې په اصل باندې کار کوي چې دا کلمه په اصل کې څنګه وه یا ترکیبی څنګه وشوه، څنګه جوړه شو، بیا څنګه دې کلمې ته تغییر ورکول شو او ولې تغییر ورکول شو.
اشتقاق یا اخذ اصل د دې کلمې د کوم ځای نه شوی دی. دغه او د دې اړوند بحثونه چې کیږي دا ټول د صرف علماو کوي او د صرف په کتابونو کې موږ او تاسو موندلی شو او د صرف د بحث څخه دی. نحوه عموما چې بحث کوي آخر د کلمې نه بحث کوي، فقط همدومره وایي چې اصل کې د دې کلمې په آخره کې زورو ولې زیر ته بدل شو، کلمې په آخره کې زورو ولې زیر ته بدل شو، او یا دا کلمه ولې آخر د کلمې چې کوم حرف باندې حرکت دی، زور دی یا زیر دی یا پیش دی، ولې تغییر نه کوي. د آخر د کلمې نه اکثره وخت چې بحث کوي یا د حرکاتو نه بحث کوي، دا ټول د نحوې په بحثونو کې راځي او نحوه د همدې څخه بحث کوي. د صرف فایدې لکه څنګه چې د نحوې فایدې وي، همدا د صرف فایدو کې هم راتلی شي. د نحوې او صرف یوازینۍ فایدې همدا دي چې قرآن کریم صحیح لوستل، په قرآن کریم کې د خطا نه ځان ساتل، احادیث صحیح لوستل او د خطا نه ځان ساتل، او همدا رقم ته صحیح مفهوم ترې اخیستل د نحوې او صرف په فوایدو کې راځي. ډېر مهم علم دی. د نحوې او صرف د زده کړې سره عربي ژبه د ټولو تغییرات او تحریفات څخه ژغورل کیږي، چې دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې باید عربي ژبې ته خدمت وکړو یا قرآني ژبې ته خدمت وکړو. نو خدمت کله کیږي چې کله موږ تاسو د عربي ژبې په ګرامر باندې پوه شو. دا زموږ ستاسو د قواعدو درس. راځو مقرر کتاب ته. زموږ ستاسو مقرر کتاب 15 درس ته رسیدلی یو. شپږمه برخه 15 درس 115 نمبر صفحه. عنوان راکوي تعبیر موجه. تعبیر موجه مطلب د یو شي نه یا د یو څه په تړاو خبرې کول او یا لیکل کول، خو معقول چې د هغې سره نزدېکت ولري یا د هغې سره سمون وخوري. نو همدغه دی چې موږ تاسو ته د ځینې جملې راکوي یا ځینې موضوعات راکوي او د زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې د دې موضوعاتو په تړاو باندې یو څو جملې جوړې کړه یا یو څو جملې ولیکه. د تعبیر موجه تر عنوان لاندې 4 تمرینونه راکوي. 4 واړه تمرینونه یو هدف لري، او هغه دا چې زده کوونکي د عربي ژبې د لیکلو سره اشنا کوي، د زده کوونکو د جملو ذخیره ارزیابي کوي او امتحان کوي چې زده کوونکي د تیرو درسونو نه څومره فایده اخیستې ده. راځو په لومړي سر کې لومړني تمرین غوښتنه اخلو چې لومړنی تمرین د خپلو مینوالو څخه او د عربي ژبې مینوالو څخه څه غوښتنه ده. التدريب الأول لومړنی تمرین. اكتب 3 جمل عن كل واحد مما يلي. معناه مفهومي ویلاندې درکول شوي جملې دي د دغې هرې موضوع په تړاو 3 جملې ولیکه. مما يلي مطلب لاندې راتلونکي. لومړنی موضوع راکوي رجل يتسول في الطريق. معناه مفهومي یو سړی په لاره کې سوال کوي، خلکو نه غوښتنه کوي 1 روپۍ راکړه 2 روپۍ، دغه سوال کوي د خلکو نه. د دغې سوال په تړاو یا د داسې کس په تړاو باندې 3 جملې جوړې کړه. باید په جملو کې د عربي ژبې ګرامر مراد شي چې عربي ژبې قواعدو سره مخالفت ونه لري. همدا رقم ته معقوله جمله وي، پر مفهومه جمله وي، معنا هم ورکړي. نو لومړنۍ جمله چې موږ تاسو ته راکوي رجل يتسول في الطريق، یو سړی په لاره کې غوښتنه کوي. مخکې مو د همدې سره سم درس اخیستی و، د هماغې درس نه زده کوونکي کولی شي چې استفاده وکړي. نو موږ تاسو من حیث نمونه فقط یوه جمله جوړو. الذي يسأل الناس اعطوه او منعوه. هغه کس و چې خلکو نه غوښتنې کوي یا سوال کوي، یا به خلک ورته چې ورکړي یا به یې ورته ورنکړي. بله جمله جوړو الفقیر يسأل الناس. غریب سړی د خلکو نه سوال کوي. دا خو د لومړنۍ جملې په تړاو موږ تاسو 2 جملې جوړ. راځو اوس دویمه جمله راکوي رجل يأكل من عمل يده.
هغه کس چې هغه د خپل لاس د آمدن نه خوراک کوي. د دې په تړاو موږ تاسو جمله جوړو: كان الأنبياء عليهم السلام يأكلون من عمل أيديهم. انبیاء علیه الصلاة والسلام د خپلو لاسونو ګټه به خوړله. همدغه شانته نور جملې زده کوونکي کولی شي چې جوړې کړي. دریم: شاب يعتمد على والده. ځوان هغه ځوان چې هغه په خپل پلار باندې تکیه کوي، خپله کار نه کوي خو پلار ته ورپشا وي. د دغې ځوان په تړاو باندې باید زده کوونکي 3 جملې جوړې کړي. بیا موږ تاسو تمرین په چپ طرف کې راکوي: اجابة حره، معنا آزاد جوابونه. یعنې زده کوونکي کولی شي چې د ځان نه جملې جوړې کړي یا تیر درس ته په استفادې سره جملې جوړې کړي یا نور. دا لومړنی تمرین چې موږ تاسو واخیستو. په 3مه جمله باندې مو تمرین پوره کړو او زده کوونکو د کورنۍ وظیفې غوښتنه وشوه چې باید د هرې درکول شوي موضوع په تړاو 3 جملې جوړې کړي. تیرو درسونو هم پکې استفاده کولی شي، ممکن نورو کتابونو پکې استفاده او یا په خپل ذهن باندې نوې جملې جوړې کړي. التدريب الثاني، دویم تمرین ته راځو. ما رأي الناس في عمل المرأة؟ معناه مفهومي؟ وی د خلکو نظرونه څه دي د ښځې د وظیفې په تړاو چې یا ښځه کار وکړي د کار په تړاو خلک څه نظرونه لري. بیا موږ تاسو لاندې راکوي: الرأي الأول، الرأي الثاني، الرأي الثالث. 3 مختلف نظرونه موږ تاسو مخکې اخیستي وو. هماغه نظرونه دلته یو ځل بیا ولیکه تر څو د عربي ژبې د لیکدود سره اشنا شي. هغه دلته یو ځل بیا ولیکه. که موږ تاسو وګورو د صفحې په چپ طرف کې بیا موږ تاسو لیکي: اجابة حره، آزاد جوابونه. هغه تیر 3 نظرونه چې موږ تاسو راکړي یا هو به د کتاب عبارت راوخلي دلته ولیکي، یا که د کتاب عبارت نه وي په خپله عربي باندې د خپل ځان نه ځینې جملې جوړې کړي او دلته یې ولیکي تر څو د عربي ژبې یو مهارت دې پیاوړی شي چې هغه د عربي ژبې د لیکلو سره اشنا کېدل دي. دا دویم تمرین چې موږ تاسو د تعبیر موجه تر عنوان لاندې واخیستو. راځو دریم تمرین ته. التدريب الثالث، دريم تمرين: قارن بين رجلين اغتربا للعمل. قارن بين رجلين اغتربا للعمل. معناه مفهومي؟ وید دوو کسانو ترمنځ مقایسه وکړه. څنګه کسان؟ داسې کسان چې دواړه تللي دي غرب ته د کار او کسب دپاره، دواړه تللي دي. نو بیا موږ تاسو وایي چې اول: الرجل الأول حافظ على أولاده والرجل الثاني لم يحافظ على أولاده. دوه کسان دواړه غرب ته یا لویدیځې نړۍ ته کار او کسب ته تللي. لومړی چې د خپلو بچیو پالنه کوي، خپل بچي د خپل نظر لاندې ساتي، او دویم خپل بچي همداسې سریله خوشي کړي دي د خپل نظر لاندې نه ساتي. خپل کلتور، خپل رسم و رواج او خپل دین حفاظت نه کوي. د دواړو ترمنځ مقایسه وکړه. دا او د دې هم مثله تمرینونه چې موږ تاسو ته راکوي په دې کې فقط یوازینی هدف لري چې هغه د زده کوونکو د عربي ژبې د لیکلو مهارت پیاوړی شي. یعنې زده کوونکو طریقه ورښیي چې څنګه په عربي ژبه باندې لیکنه کوي. دا درجه په درجه باندې لوړېږي. په مخکې تمرینونو کې موږ تاسو ته فقط 3 جملې وغوښتې، دلته اوس تقریبا موږ تاسو نه لنډه لیکنه غوښتې، 15 کرښې یا 10 کرښې لیکنه باید زده کوونکي وکړي د 2 کسانو ترمنځ. او دغسې لیکنې د تیرو درسونو نه په استفادې سره زده کوونکي کولی شي چې استفاده وکړي تیرو درسونو نه او دلته پر مفهومه لیکنه وکړي. که چېرته زده کوونکي د تیر درس نه فایده اخیستې وي، تیر درس یې بار بار لوستی وي، په تیر درس یې ځان پوه کړی وي، نو زده کوونکي ته دا لیکنه هم اسانه کار دی. خو که زده کوونکي د تیر درس نه فایده نه وي اخیستي او تیر درس باندې نه وي پوه شوی، نو دلته دا لیکنه ورته هم سخته تمامیږي. او لیکل د هرې ژبې چې موږ تاسو کلم لیکل کوو خپله طریقه لري. مخکې مو یادونه کړې وه، یو ځل بیا یادونه کوو چې موږ تاسو ممکن که د پښتو ژبې وایونکی وي په پښتو ژبه باندې د همدغې موضوع په تړاو یو څه لیکل وکړه،
او که فارسی ژبه باندې د همدې ژبې په تړاو یو څه لیکل نو بیا موږ تاسو دغه خپل د پښتو ژبې لیکل لولو. ځینې لغات به داسې پکې وي چې موږ تاسو ته بغیر د کم مشکل نه هغه په عربي ژبه موږ تاسو ترجمه کولی شو. نو هغې لاندې کرښه کش کوو، پاس پې د عربي ژبې لغت لیکو، د همدې هم مثل عربي ژبې لغت لیکو. وروسته ځینې لغات به داسې وي چې هغه به موږ تاسو د فکر نه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دا لغت هم په عربي ژبې ته واړو، او ځینې لغات د ملګري په واسطه عربي ژبې ته اړو، ځینې لغات بیا معجم ته ضرورت لري یا قاموس ته ضرورت لري چې هغه باید موږ تاسو ورته عربي ژبې قاموس استعمال کړو، هغه هم موږ تاسو د قاموس په واسطه باندې عربي ژبې ته اړو. بالاخره کولی شو د دغې دریم تمرین د مقارنې په اړه باندې یوه لنډه لیکنه پر مفهومه لیکنه د عربي ژبې د ګرامر سره سمه لیکنه وکړو چې دا وروسته د عربي ژبې په مینوال کې مختلف مهارتونه پیدا کوي، حتی په عربي ژبه باندې ښه لیکونکی راځي. ډېر ضروري تمرینونه دي. د زده کوونکو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې باید په پوره دقت باندې دغسې تمرینونو باندې یا د دې هم شکله تمرینونو باندې کار وکړي. ځکه زده کوونکو ته وایي اجابة حره، معنا آزاد جوابونه، یعنی ته که د ځان نه لیکل کې، که د معجم نه لیکل کې، او که د قاموس نه، که د هر ځای نه، خو المهم د دې موضوع په تړاو لیکنه وکړه. حتی ځینې استادان بیا دا هم وایي که د مرګلي نه یې مو لیکي او بېرته دلته ولیکي دا مو ورته فایده کوي، یو څه اندازه فایده ورته هم کوي. که بل څوک ورته ولیکي دی بیا په کتاب کې ولیکي په دې تشریح کې هم فایده ورته کوي، دا به هغه ادنه او ټیټه درجه. څلورم او اخرني تمرین ته راځو، تعبیر موجه تر عنوان لاندې. التدريب الرابع څلورم تمرین، صف ما يقوم به كل واحد من عمل في 3 جمل. معناه مفهومه؟ وی لاندې درکول شوي پیشې او یا وظیفې دي، د دغې درې واړو صفت وکړه چې هر یو کوم کار کوي په 3 جملو کې د 3 واړو صفت وکړه. په 3 جملو کې 3 جملې، مثلا یو موږ تاسو ډاکټر راکوي، دویم ښوونکی، او دریم دهقان. دا 3 مختلف لغات راکوي د هر کلمې په تړاو. مثلا ډاکټر څه کار کوي، د ډاکټر د کارونو په تړاو باندې 3 جملې جوړې کړه. ښوونکی څه کار کوي، د ښوونکي د کارونو په تړاو 3 جملې جوړې کړه. همدا رقم ته دهقان څه کار کوي، د دهقان په تړاو 3 جملې جوړې کړه. دغه 3 جملې د زده کوونکي د لیکلو مهارت ورسره هم پیاوړی کېږي، ممکن د لغاتو ذخیره پیاوړې شي او د جملو جوړولو د طریقې او طرز العمل سره اشنا شي. دا هم زده کوونکو ته د کورنۍ وظیفې په شکل باندې ورکوو. الله تعالی دې وکړي چې په پوره دقت او سوچ باندې ټولې کورنۍ وظیفې سرته ورسوئ تر څو خپل هدف ته ورسېږئ چې هغه د عربي ژبې زده کړه. راځو د همدغې 15 درس بله برخه اخلو. عنوان راکوي الخط. الخط موږ تاسو ورته هم خط وایو یا لیک لوست. غوښتنه لري اکتب بخط النسخ. لاندې موږ تاسو ته د قرآن کریم یو آیات راکړی دی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. دغه آیات وایي د نسخې په خط باندې ولیکه. خوشخطۍ برخه ده. که چېرته کوم زده کوونکي د خطاط سره ناست وي او یا د خطاطي کړي وي، نو هغوی ته به دا معلومات وي چې خط څو قسمه دی، د خط لیکل څو نوع یا څو اقسام لري. د هغې اقسامو څخه یوې نسخه ده. نو موږ تاسو ته وایو چې د نسخې په قسم باندې دغه آیات لاندې ولیکه. دی د خوشخطۍ برخه وه چې تر څو د خط هم ښایسته خط راشي. دی نه وروسته موږ تاسو ته په 15 درس کې اخرنی درس راکوي الاملا تر عنوان لاندې. املا او انشا چې موږ تاسو لیکل، د لیکلو ځینې قواعد موږ تاسو ته راښایي په دې عنوان کې چې لیکل به څنګه کوي، عربي ژبې لیکل به څنګه کوي. نو موږ تاسو ته قاعده راکوي همزة وابنه. وایي د ابن کلمې د بې نه مخکې چې کومه همزه ده، دا او د یا د ابني مؤنث او مذکر دواړو کلمو همزې په تړاو موږ تاسو ته قاعده راکوي او وایي چې تحذف همزه. قاعده اخلو تحذف همزة ابن وابنه.
إذا وقعتا حال الإفراد بين العلمين. معناه مفهومي؟ وإذا ابن كلمي همزة او یا د ابنی کلمی همزه کله حذفیږي کله چې د دوو کلمو ترمنځ راشي نو بیا موږ تاسو وایو چې دا نه لیکل کیږي. د ابن کلمی همزه بیا نه لیکل چې د دوو نومونو ترمنځ کله د ابن کلمه راشي نو بیا موږ تاسو د ابن همزه نه لیکو. دوو مفرد نومونو ترمنځ د ابن کلمه بیا موږ تاسو نه لیکو. لکه مثلا موږ تاسو ته وایي عمر بن الخطاب خلیفة. مثال کې عمل راخی عمر ده او بیا وروسته خطاب رضی الله عنه. د دنا کله چې د دوو نومونو ترمنځ د ابن کلمه راغلی نو بیا موږ تاسو فقط با نون لیکو، همزه نه لیکو، باید ونه لیکل شي. جملې معنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفه د مسلمانانو خلیفه. دویمه جمله حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وي حفصة رضي الله عنها د عمر رضي الله عنه لروا او د رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيوا. نو د حفصين ورسته او د عمر نمخكي د ابني كلمه راغلي نو موږ تاسو بناء دغه همزه حذف او همزه نلیکو. دا د عربي ژبې د املاء د قواعد څخه یو قاعده ده. لکه درېمه جمله عبد الله بن مبارك عالم. ويا عبد الله بن مبارك عالم يستر عالم. نو د عبد الله نورسته د ابن كلمه راغلی نو بیا موږ تاسو همزه د ابن نلیکو. عائشه بنت ابي بكر. عائشه رضي الله عنها د ابو بكر الصديق رضي الله عنه لوروا. علي بن ابي طالب. د علي بن ابي طالب ترمنځ د ابن کلمه چې کله راشي بیا همزه نه لیکل کیږي. اوس موږ تاسو صفحې چپ طرف کې عملا موږ تاسو ته راښایي چې کله کله د دوو نومونو ترمنځ د ابن کلمه نه وي راغلي، یو فعل وي بل نوم وي، نو بیا موږ تاسو د ابن همزه لیکو. لکه قال ابن الخطاب. قال علم نه ده ابن کلمت نه وروسته راغلي او خطاب تی نه وروسته نو موږ تاسو بناء د ابن کلمې سره همزه لیکو. جاءت ابنة عمر. وی د عمر لور راغله، عمر رضی الله عنه لور راغله. احب ابن المبارك. د ابن همزه ثابته پاتې ده. ابن المعلم سعيد. خون کې د خون کې زوی نیکبخت. العباس وحمزة ابن عبد المطلب. عباس وحمزه د عبد المطلب زامن و. د ابن کلمه کې حمزه ثابته پاتې شوی تر اخره چې څومره موږ تاسو وګورو د ابن کلمه که د دوو مفرد علمونو ترمنځ یا د اسمونو ترمنځ راشي نو د ابن کلمې حمزه موږ تاسو بیا نه لیکو. که چیرته د دوو نومونو ترمنځ رانشي د ابن کلمې حمزه ثابته پاتې کیږي. د همدې په تړاو تمرین راکوي. التدریب اکتب ما یملا علیک. دا تمرین د کیسټ سره تړلی دی. 15 درس د کیسټ نه اورو، سماع مهارت به هم قوي شي. وی هغه جملې ولیکه چې استاد یې تا ته وایي. 6 جملې درکوي. هره جمله چې درته وایي د همدې قاعدې مطابق باید زده کوونکي ولیکي. راځو کیسټ په شریکه سره اورو. الوحدة السادسة الدرس 36. استمع إلى النص. كيف تختار مهنتك؟ خلق الله الخلق مختلفين في أنفسهم وفي قدراتهم وفي أعمالهم لتستقيم الحياة ويخدم بعضهم بعضا. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والرزق يختلف من بيئة إلى بيئة وهو متفاوت بين الأفراد، والبشر مسخر بعضهم لبعض. الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولو عمل الناس كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقية مصالحهم، ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض، وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال. فالمزارع على سبيل المثال يحرث ويأكل من زرعه غيره من خباز ومعلم وطبيب، وهؤلاء بدورهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعالجون المريض من أسرته، وهكذا. كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب، حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن، ولذا كان يغلب على بعض الأسر الارتباط بمهنة معينة، حتى إنهم قد يسمون أي يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر، وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومات أو الشركات الكبيرة. ويواجه الشاب أول حياته مشكلة اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة، وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير، لأن له آثاره المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟ ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها. ينبغي أن يتعرف إلى صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف، وأن يتأكد من ميوله، ويعرف ما يحب من المهن وما يكره. وإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل، وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته، ينبغي عليه أن يتعرف إلى عدد من المهن ليختار منها ما يناسبه، وهذا أمر ليس سهلا، فربما لا يجد المهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته ولاستعداداته، وقد يجد الكثير من المهن مناسبة لميوله ورغباته. لكي يصل الشاب إلى قرار سليم يجب أن يكون مرنا، وأن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواها، وأن هناك مهنا أخرى لا يقدر على إتقانها. يحتاج الشاب إلى التدريب على المهنة التي يعتقد أنها تناسبه، وإلى اكتساب الخبرة فيها حتى يحصل على المهارات الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية، وبذلك يعد نفسه للمهنة إعدادا كافيا. وتكثر المنافسة أحيانا حول بعض المهن دون بعضها الآخر، وبعض المهن لها بريق، غير أن أجر العاملين فيها قليل، فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار مهنته، وأن يعرف ميزات المهنة الحقيقية. والشاب الذي يعرف نفسه حق المعرفة ويعرف الأعمال المختلفة يصبح قادرا على اختيار ما يناسبه من المهن، فيجيء اختياره قريبا من الصواب. وعلى كل شاب أن يدرك أن الصفات الشخصية تنمو، وأن الشاب قد يتغير في نفسه، ويتبع ذلك اختلاف رغباته وميوله نتيجة لخبرة جديدة اكتسبها، أو ثقافة حصل عليها، أو معاشرته أناسا لم يعاشرهم من قبل. ومن الخير للشاب في أثناء دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل قبل أن يصل إلى مرحلة اختيار المهنة، وأن يضع لنفسه خطة مرنة تسمح له بالتغيير والتصرف حسب ما يكتسب من خبرة وعلم. دا و د کیسه چې درس د الله تعالی څخه غوښتونکی یم چې فایده مو ترې اخیستې وي، او باید په دغې اورېدلو باندې اکتفا ونه کوئ، بار بار یې واورئ، په همدې باندې خپله خپرونه پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ، ښاد او بریالي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.